که چیرې تاسو یو کوچنی یا منځنی بزنس لرئ یا غواړئ یو نوی بزنس پیل کړئ، د بازار موندنې دغه 15 لارې د تاسو سره مرسته کوي تر څو په بازار کې ډیر پرمختګ وکړئ او په بازار کې د خپل بزنس لپاره ځای پیدا کړئ. د کوچنیو بزنسونو لپاره د بازار موندنې پلان جوړول نسبت لویو بزنسونو ته توپیر لري، ځکه د تاسو بودیجه محدوده وي، تاسو بودیجه لږه ده. همدارنګه د بازار وړ پیرودونکي مو نسبت لویو بزنسونو ته توپیر لري. لومړنۍ لار یا لومړنی ګام چې تاسو باید واخلئ هغه دا ده چې په بازار کې خپل پیرودونکي وپیژنئ چې تاسو کومې ډلې خلکو ته خپل خدمتونه یا جنسونه وړاندې کوئ. تاسو د بازار د هدف پیرودونکي ماشومان دي یا لویان دي یا هم سپین ږیري دي؟ آیا هغه ښځې دي که نارینه دي؟ هغه د لوړې طبقې خلک دي یا د شتمنې طبقې خلک دي یا هم د متوسط اقتصاد خاوندان دي؟ هغه په کومه جغرافیه کې ژوند کوي؟ د هغوی مطابق تاسو هغوی ته بیا خپل خدمتونه او جنسونه وړاندې کړئ. دویم لاره یا دویم ګام چې دی هغه د ډیجیټل مارکیټینګ وړاندې کول دي. ډیجیټل مارکیټینګ لکه په ټولنیزو پاڼو کې فعالیت ترسره کول، د ویب سایټ یا هم د اپلیکیشن له لارې خپل فعالیتونه مخته وړل یا هم ایمیل مارکیټینګ ترسره کول یا هم PPC تبلیغات وړاندې کول. دا هغه لارې دي چې تاسو بزنس ډېر ژر د هغې له لارې پرمختګ ترسره کولی شي. دریمه لاره د تاسو د خپل برانډ ارزښت لوړول دي. څومره چې تاسو د خپل بزنس یا د خپل برانډ ارزښت لوړ کړئ یا د خلکو ذهنیت نسبت خپل بزنس ته په مثبت ډول تبدیل کړئ، تاسو د بازار موندنې لګښتونه هم په هماغه اندازه کمیږي. څلورم ګام دا ده چې تاسو محتوا تولید کړئ یا کانټنټ مارکیټینګ وکړئ. محتوا بېلابېل فارمټونه لري. مثلا تاسو کولی شئ مقالې تولید کړئ، تاسو ویډیوګانې تولیدولی شئ، تاسو غږیز کلیپونه کولی شئ خپلو پیرودونکو ته وړاندې کړئ یا هم تاسو کولی شئ انفوګرافیک محتوا وړاندې کړئ. کله چې تاسو محتوا خپلو پیرودونکو ته وړاندې کړئ، تاسو یو ارزښت هغوی ته وړاندې کوئ او په دې شکل سره تاسو د برانډ ارزښت لوړیږي او هغه مثبت لوري ته بدلون کوي. پنځمه لاره یا پنځم ګام ده چې تاسو د خپل بزنس په محلي ایونټونو کې یا په محلي شکل سره هغوی ته تبلیغ وکړئ، په محلي ایونټونو کې یا په نندارتونونو کې ګډون وکړئ تر څو تاسو د بازار وړ پیرودونکي تاسو سره آشنا شي او تاسو بزنس وپیژنئ. په دې شکل سره تاسو کولی شئ د خپل بزنس پرمختګ څو چنده لوړ کړئ. تر بل ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپاره.